د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت 2 ورځې وړاندې ویلي و چې د خرقې شریفي یوشمیر تاریخي او قیمتي توکي چې د خلکو له لوري په تحفه کې ورکول سوي د متولیانو له لوري وړل سوي او په خپلو منځونو کې یې ویشلي دي. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضلباري بریالي په دې اړه داسې وایي. اطلاعات فرهنګ وزارت ته یو یاداشت ورغلی و چې د خرقې شریفي متولیانو د خرقې شریفي ځینې قیمتي شیان چې د خلکو د خوا څخه په تحفه کې ورکول سوي وه هغه دوی وړي دي او په خپل منځو کې یې ویشلي دي. پر همدې مهال د خرقې شریفي متولیان دا ډول ادعاوي ردوي او وایي چې دوی له کلونو راهیسې د خرقې شریفي قیمتي توکي ساتلي دي. د دوی په خبره یو شمېر کسان غواړي کاستان په دې ډول خبرو سره د خلکو ترمنځ ستونزې رامنځته کړي. دا د 200 کاله کې پاسو چې دغه د پرتې دي موږ اوس هم دا د وینې ګوره کړي دي پاسو چې دا موږ دغه لپاره ایښي دي د دغسې ورځې لپاره نو دلته د دې ځای چې هر شی راغلی دی دا ټوله پر ځای باندې پراته دي دا یو سپړسۍ د دې ځای څخه نه وړل سوي دي. دلته موږ 3 نفره مسؤل یو د کلیو زه یم دغه حاجي اغاشا خونه ده دي د حاجي ګلالۍ خونه ده دي چې موږ 3 سره حاضر نه سو دا خلاصېږي نه ده چې 3 سره حاضر نه یو دا چاته خلاصونه او دا پروپاګاندا خلک کوي نو یو رقم بل رقم خبرې کوي دا او خدای دې استاد ټول شان ویني چې پر ځای دي مګر دا ټول بې اساسه دي دا خبره. بلخوا یو شمېر فرهنګ پالان وایي د تاریخي توکو ساتل زموږ ملي او عقیدوي فرهنګ دی. دوی همدارنګه زیاتوي چې د فرهنګي او مذهبي میراثونو ساتل زموږ د راتلونکي نسل لپاره اړین دی او د داسې توکو ساتنه باید هر افغان په ښه ډول وکړي. دلته چې موضوع د خرقې متوهرې په رابطه باندې راګرځي موضوع په مخکې اشاره په اسلامي دیدګاه کې ورته وسول چې په اسلام کې میراثي مسایل در هغه وخته پورې ثابتېدلی سي چې هغه معیار د کورنۍ شخصیتونو او هغه اولادو ساتلی وي. که معیار نه سپی ساتلی په هغه صورت کې بیا تولا د منځه څخه تللی شي. او دا نه یوازې د دې کوچنۍ سیمې لپاره بلکې د ګرد افغانستان لپاره او د دې سیمې لپاره د 15,000 کلن 16,000 کلن تاریخ د ادعا د اثبات لپاره زموږ لپاره خورا ښه وثیقې او وسیلې دي چې موږ د هغو په پیژندنه کولی سو خپل تاریخي هویت ثابت کړی سو. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضلباري بریالي بیا وایي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د امنیت شورا ته په مکتوبي ډول یاداشت ورکول سوی ترڅو د یادې پیښې په اړه پلټنې وکړي. نو دا یاداشت بیا دوی د دې لپاره چې دا تحقیق وکړي چې دا دقیق دي او کنه کورنیو چارو وزارت او امنیت شورا ته رسمي مکتوب لیږلی دی چې د دې موضوع تحقیق وکړي او معلوم کړي چې رښتیا هم شیان وړل سوي دي او کنه. دا نو بیا د کورنیو چارو وزارت تر ډېره حده پورې مربوط کېږي ځکه هغه اجرایه قوه ده او هغه به د امنیه قومندانۍ په توسط باندې د دې تحقیق کوي. د کندهار د خرقې شریفي په ګنبده کې د اسلام د ستر پیغمبر د خرقې ترڅنګ یو شمېر نور تاریخي او مذهبي توکي هم ساتل کېږي. یو شمېر کسان وایي تر دې وړاندې هم د خرقې شریفي دروازه ایران